چې تاسو دلته څه پوزیشن باندې یې؟ زه کوک یم، دا ویټر دی، دا زما سره هیلپر دی. وی خدای. او منیجر هم څوک دی؟ منیجر حال کې دی. خیال هم ساتي؟ اوس کوئ؟ نه نه خو یېرېږئ که نه؟ الله هم کامیاب کوي بچي. اوړه کته پورته کوئ مخ ښه؟ په کار کې انټرسټ لرئ بچي ښه؟ ځان مه خلاصوئ د کار نه. دا ستا په لاس کې ویټري ده؟ ته کوکي او ته څه شی؟ هیلپر یې. که ته غواړې چې داسې یو رسټورنټ ستا یي او تا الله په د خپل رسټورنټ مالک نو دا اوس چې کومه ذمه داري ستا په لاس کې ده بچي که نه نو دې ځان له وکړه. په وخت راځه، دروغ مه ویوه، بې وخته چوټي مه کوه، د نظر حفاظت کوه. دلته به ښځې راځي، جینکۍ به راځي، ډېر خیال کوه. د چا د ګاډو نه مه متاثره کېږي. که بي ام ډبلیو رالو هم پروا به نه کوې، که وي 8 رالو پروا به نه کوې. که چا د سرو زرو ګړۍ اچولې وه چې په دغې راونه لګي، ته به توجه په خپل کار کې. ته چې کله یو بهترین ویټر شي که نه، دې نه پس به ته یو بهترین سوپروایزر شي. ته چې یو بهترین سوپروایزر شي، بیا به په ورو ورو الله تعالی داسې یو فکر درکړي چې تا به خدای د خپل سیسټم مالک کړي. ته به د خپل کار سره دوکه نه کوې. الله وایي چې دا په لاس کې څه دي، که په دې دې شکر وکړو او استقامت دې اختیار او صبر دې وکړو او جګړه دې ونه کړه او دروغ دې ونه ویل، نو د هغې نه پس الله تعالی وایي زه خپلې خزانې درکړو. داسې خزانې به خدای درکړي بچی چې په راغونډېدو دا منګولې نه دي، دا به د سرو زرو ډکي. نو ما یو نصیحت واورئ، سم په لاس کې دي، دې ته به سپک نه ګورئ. ته ویټر یې، ګاهک به داسې راشي، داسې ګاهک چې مطلب تاوه به ووایي، سخته به ووایي، لکه راشه د ټیبل پاک کړه، تاله به ډېر کار درځي. ته به الله صبر راکړي. الله څه راکړي؟ صبر. ته به ډېره خبره به درته کوي، منیجر به راغلی یا به غوسه وي، مالک به وي، په کور کې به یې جګړه کړي، څه پریشاني به یې ورته. ابه وایي هلکه راشه د پلاني بچیه شبه دا ګاډۍ وینځه. ته به یې الله صبر راکړي. څه راکړي؟ د دې رسټورنټ چې کوم مالک دی، دا پوزیشن به الله تعالی درکړي، خو دا څه چې دې په لاس کې دي که د دې سره یې خیانت ونه کړو. یو کال، 2 کال، 3 کال، یو ټایم به داسې راشي ته به د دې رسټورنټ په هر اړخ پوه شي. ته به په کسټمر کیر پوه شي، ته به په کوکینګ پوه شي، ته به په مینیوز پوه شي. ته کوشش دا کوه چې ته نوي نوي مینیوز ټرای کوه، نوي نوي مینیوز ټرای کوه. ته چې څه تیارې دا خو تیارې، د دې نه علاوه لږ ټایم کې تجربه کوه، یو ټیسټ تیاروه، یو نوې ذایقه تیاروه. مشر دی چې راشي، مشر ته وایي دا زه نن تجربه کوم. الله به ستا د لاس نه داسې یو پروډکټ جوړ کړي چې په هغې به دې الله روچت کړي او د اسمان ستوري به دي کړي. ګوره دا کوټه چای نه ده، دا چای خو هر ځای کې میلاوي. موږ په کوټه پسې ولې رالو؟ دا منګوټۍ او په دې منګوټۍ کې دا چای او بیا د دې د پخولو انداز، یعنې چای هماغه ده. که په انګریزي کې موږ وایو اولډ واین نیو بوټل، شراب داړه دي خو بوتل یې بدلي. چای هم ده. نو ته کوشش دا کوه چې ته کوشش په خپل پخلي کې کمال پیدا کړه. په وخت ځان رسوه، یو نیمه ګنټه پهله راځه، په کار توجه کوه. په پیچکي کې مه اوسوه، وراره ویښته دې لږ کم کړه، دا ټایم ضایع کوي، دا وخت ضایع کوي. دا ستا دهان بټکاوي ته شکې ځان ته ګورې چې څنګه ښکارم، چې ته کله دې ته ګورې چې زه څنګه ښکارم، تا نه کار د منځه لاړ. ته پوه شو بچی، کله چا په رنګینه ګړۍ کې لاړې، توجه دې کوم خوا لاړه؟ ګړۍ ته. څه ته لاړه؟ کار د لاسه. دا د دې رسټورنټ دا عمارت چې دونه غټ جوړ دی، لکه د ونې د دې بنیاد د کوم ځای نه شروع کېږي؟ د ویټرۍ نه. د څه نه؟ خپله ویټري هم کوه، باترومونه صفا کړه، جارو وهه، شپه ورځ کار وکړه، منزل غټ مخې ته کېږده چې زه به خپل رسټورنټ جوړم. څه به جوړم؟ د دنیا چې څونه غټ مالکان دي د رسټورنټو که نه، د هغوی بایوګرافي چې راوباسئ، په څه وخت کې ویټران نو د خپل کار د پروفیشن د سپکاوي صبر به کوئ ښه، او الله ته به ګورئ. الله ته زما ربې دغلته دغه مونځ ځای کې چې ولاړه خاموشي، خلک به نه ډسکس کوئ، خپل منځ کې راغونډ شئ، پلاني ته ګورو دا شونډک راپړ، دا کیسې پردی ګاډۍ به پردی خورنړه به نه ډسکس، د نظر به حفاظت، پاکې جامې به اچوئ، خاندئ به لږ. پوهېږئ بچو، تاسو به الله کلم نه غورځئ ښه. هغه دا نصیحت مې درته وکړو، په دې عمل وکړئ. ټیک شو بچي؟ پیسې مولور کړي که نه؟ امر پیمنټ کړي
चलो बच्चे खुश रहो अस्सलाम वालेकुम इजाजत दो सर खपा नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे भेजा मेल पर इस थैंक यू सर थैंक यू अस्सलाम